د بلخ ولایت د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې امیر د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال په بیلابیلو برخو کې خپلو کاري فعالیتونو ته په اشارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه یې 20,645 ټوکه کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. د تیرو شپږو میاشتو کې موږ جدید تذکرې توزیع کړي دي. 20,645 تذکرې هم جدید توزیع کړي دي. ولسوالۍ جمع ولایت او دغه ناحیې دي او دغه رقم مصنع هم توزیع کړي دي. پارچه د پوځ چې د هغه هم توزیع شوي دي او دا رقم تاییدي د تذکرو د پاسپورت لپاره د محاکمو دغه رقم د نورو مربوطه ادارو چې کوم استعلامونه راځي د هغو جوابونه موږ ورکوو. او دا رقم ماشومانو ته چې له 7 کلونو نه سین کوز وي کم وي هغو ته تولد کارت توزیع کوو. نوموړي ورته مهال له عامو خلکو څخه وغوښتل چې د ټولنیزو ننګونو او ګډوډۍ د مخنیوي په موخه دې نوبت مراعات کړي او دغه راز یې د یادې ادارې یوازینۍ ستونزه د کارکوونکو کمښت وباله او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې وغوښتل څو دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. متقاضیانو ته دغه پیام ده چې انشاءالله امارت اسلامي که هر کارمند موږ نه نیولې تر نورو پورې دوی ټول دې ته ژمن دي چې د مسلمانانو د خپل ملت خدمت وکړي. نو انشاءالله د دوی په خدمت کې موږ یو د موږ دغه وظیفه ده د موږ مسؤلیت ده نو راته سپارل شوی ده. دوی د یو څه حوصله وکړي چې دلته په نوبت کې نوبت مراعات کړي. نو د نوبت چې کله مراعات کړي په وخت سره انشاءالله ټولو ته به موږ رسیدګي کوو. هغه کوم مشکلات چې دلته موږ حل کوو موږ ته صلاحیت راکړی شوی ده. دا نوې صلاحیتونه چې تفویض شوي دي ولایتو ته. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د نفوسو د احوالو د ثبت اداره په بیلابیلو څانګو کې له ځنډ پرته په دغه ولایت کې د نویو کاغذي پیژندپاڼو د پیدایښت کارتونو او مړینې کارتونو ویش د نومونو اصلاح په برخو کې هر اړخیزه فعالیتونه ترسره کوي.